د ایوان د سطحې ویډیویي بهیر ته ښه راغلاست. دا بهیر په 15 ویډیوګانو کې پروګرام شوی دی. دلته به تاسو لیک، لوست، خبرې کول، اوریدل، لغاتونه، ګرامر په یو منظم پروګرام کې زده کړئ. راځئ دا بهیر راسره تر پایه وګورئ. لیکسیون 1 لومړی لوست بیګغوسن روغبړ د A1 د سلسله درسونو لومړي لوست څخه راغلاست. په دې لوست کې به موږ او تاسې د روغبړ په اصطلاحګانو او په استعمال پوه شو. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. هالو، سلام. هالو د سلام معنا ورکوي چې په فارمل ځایونو کې د استعمال وړ دی. هاي، سلام. هاي هم د سلام معنا ورکوي چې نن سبا په جرمني کې ډیر خلک ورڅخه ګټه اخلي او په انفارمل ځایونو کې د استعمال وړ دی. کیدای شي ستاسو ذهن کې سوال پیدا شوی وي چې فارمل او انفارمل نو بیا څه ته وایي؟ فارمل لکه رسمي ځایونه او انفارمل بیا غیر رسمي ځایونه لکه له ملګرو او دوستانو سره. ګوټن ټاګ، ورځ مو په خیر. د ګوټن ټاګ اصطلاح د ورځ په خیر معنا ورکوي چې د ورځې په جریان کې او د ورځې په لړ کې ورڅخه ګټه اخیستلی شو. ګوټن مارګن، سهار مو په خیر. د ګوټن مارګن اصطلاح د سهار په خیر معنا ورکوي چې د سهار په لومړیو کې ورڅخه ګټه اخیستلی شو. ګوټن آبند، ماښام مو په خیر. د ګوټن آبند اصطلاح د ماښام په خیر معنا ورکوي. ګوټه نخت، ښه شپه. د ګوټه نخت اصطلاح د ښه شپې معنا ورکوي. خو دلته مو یو ټکي ته پام وي. کله چې یو نفر غواړي د خوب لپاره او یا د استراحت لپاره د خوب تخت ته ولاړ شي، له دې وړاندې موږ او تاسې کولی شو د ګوټه نخت د اصطلاح څخه ګټه واخلو چې په معنا د ښه شپې دی. چوس، الله حافظ. چوس په معنا د الله حافظ. خو نن سبا خلک بیا د چاو د کلمې څخه هم ګټه اخلي چې په معنا د الله حافظ. auf Wiedersehen د بیا لیدو په هیله. auf Wiedersehen د بیا لیدو په هیله معنا ورکوي. کله چې یو دوه نفره مخامخ له یو بل سره خبرې او اترې کوي، د خبرو او اترو په پای کې کولی شي د auf Wiedersehen د اصطلاح څخه ګټه واخلي چې په معنا د بیا لیدو په هیله. auf Wiederhören د بیا د غږ اورېدو په هیله. auf Wiederhören د بیا د غږ د اورېدو په هیله معنا ورکوي. کله چې یو دوه نفره د تلیفون تر شا له یو بل سره خبرې او اترې کوي، کولی شي د auf Wiederhören د اصطلاح څخه ګټه واخلي چې په معنا د بیا د غږ د اورېدو په هیله. bis bald تر بیا لیدو، الله حافظ. د bis bald اصطلاح تر بیا د لیدو الله حافظ معنا ورکوي. دا و د روغبړ مهم اصطلاحګانې او عبارتونه. راځئ دغه عبارتونه او اصطلاحګانې راسره یو ځل بیا تکرار کړئ. هالو، هالو، سلام په رسمي بڼه. هاي، هاي، سلام په غیر رسمي بڼه. ګوټن ټاګ، ګوټن ټاګ، ورځ مو په خیر. ګوټن مارګن، سهار مو بخیر. ګوټن آبند، ماښام مو بخیر. ګوټن آبند، ماښام مو بخیر. ګوټه نخت، ګوټه نخت، ښه شپه. چوس، الله حافظ. چوس، الله حافظ. چاو، الله حافظ. چاو، الله حافظ. auf Wiedersehen، auf Wiedersehen د بیا لیدو په هیله. auf Wiederhören، auf Wiederhören د غږ د اورېدو په هیله. bis bald تر بیا لیدو، الله حافظ. مننه دوستانو چې تر دې دمه راسره مل وئ. ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او له ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. له هیله مو ونه باسئ
چې دغه اصطلاحګانې او عبارتونه د ځان سره تمرین کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله سپارم. ښه وخت. الله حافظ.